بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دوهم درس د وینډوز د پرون کوم ځای ته ورسېدو بله ورځ خارجي سامانات هغه خلاص شوه. راځو موږ ویلي وو چې کمپیوټر په عموم کې له دوه برخو څخه جوړ دی، یو هارډویر دی بل څه دی سافټویر. سبا به بیا راوړل شو هارډویر او سافټویر دی. سیسونه هارډویر برخه مې ویله په تېره ویډیو کې ستا. نن راځو چې شته سافټویر برخې ته. سافټویر برخه چې ده هغه هم د کمپیوټر اساسي برخه وګڼل کېږي. سیسونه سافټویر برخه عبارت له هغه برخې څخه ده. موږ په هارډویر دا تعریف کړی وو چې سافټویر هارډویر کمپیوټر د هغه برخې څخه عبارت دی کوم چې هم لمس کېږي او هم لیدل کېږي، یعنی د لیدلو او لمس دواړو وړ ده. خو لیکن سافټویر عبارت له هغې برخې څخه ده کوم چې لیدل کېږي خو لمس کېږي نه، ټچ کېږي نه، ټچ ایکن نه ده. آفرین، لکه ایکن پروګرام دا د ډیسکټاپ دا رڼا دا شیان نه دي، دا ګوره موږ وینو خو لمس لاس نشو وړلی. سیزو دې د سافټویر برخه ویل کېږي. دا سافټویرونه په عموم کې بیا پر درې برخې ویشل شوي دي. سیزو سافټویر چې دی بیا پر درې برخې ویشل شوی دی. لومړی برخه چې د سافټویر ده هغه سیستم سافټویر ده. سیزو چې سیستم سافټویر. او دوهمه برخه چې ده هغه اپلیکیشن سافټویر ده. اپلیکیشن سافټویر. او دریمه برخه چې ده هغه لانګویج سافټویر ده. لانګویج سافټویر ده. ګوره سافټویر په څو برخو ویشل شوی دي؟ پر درې: سیستم سافټویر، اپلیکیشن سافټویر، لانګویج سافټویر. ښه ورته متوجه شئ، دا په امتحاناتو کې دا سوالونه درڅخه کېږي. سیستم سافټویر عبارت له هغه سافټویرونو څخه دی کوم چې کمپیوټر کار او فعالیت ته چمتو کوي. ګوره کار او فعالیت ته چمتو کوي. بغیر د دې څخه کمپیوټر کار نشي کولی. ځکه که زه ورډ نه لرم ته په دفتر کې مکتوب لیکلی شي، یا که زه اکسل ونه لرم محاسبه کولی شي، که زه پلایر ونه لرم ویډیو کتلی شي یا نست. دا هغه سافټویرونه دي چې کمپیوټر کار او فعالیت ته چمتو کوي. دوهم موږ څه لرو؟ دوهم موږ اپلیکیشن سافټویر لرو. اپلیکیشن سافټویر عبارت له هغو سافټویرونو څخه دی کوم چې د پروګرامر په واسطه د یوزر د ضرورت مطابق جوړیږي. ښه په یاد ولرئ. د پروګرامر په واسطه یو پروګرامر په دې ځای کې رالی او بل چې رالی او بل نیډ یا ضرورت او بل یوزر خو ان شاء الله پیژني. د دې په تعریف کې دا درې کلمې رالی. پروګرامر د هغه کس څخه عبارت دی کوم چې کوډینګ کوي یا د برنامې جوړوي. اوس نو ولې اپلیکیشن سافټویر د پروګرامر په واسطه د یوزر د ضرورت مطابق جوړ شوی دی. شو ته متوجه شئ. موږ ته عادي خلک فلمونه ګورو، لږ ته د موږ غټ خلک ستا هغه محاسبې کوي، لږ لا غټ ستا هغه مکتوبونه جوړوي، لږ لا غټ ستا سرټیفیکیټونه جوړوي، لږ لا غټ ستا په دواخانو کې کار به کوي، لږ غټ ستا فشار او عکاسي او دا شیان به کوي. ځه د تیارو تر میدانه ځه چې امریکا اوس په سپوږمۍ کې خلک په څه کې کنټرولوي، د دریابو په مابینځ کې کسان په کنټرولېږي. دا چې ورته ناست د دریاب په مابینځ کې څوک کنټرولوي دا هم یوزر دی. دا چې ورته ناست په سپوږمۍ کې څوک کنټرولوي دا هم یوزر دی. ما ته چې فلم کې ګورم یوزر دی، فرق نشته موږ ته. خو که ما ته فلم ګورو که پلایر ونه لرو نشي کتلی. پلایر موږ ته چا جوړ کړی دی؟ پروګرامر جوړ کړی دی او زموږ ورته ضرورت موږ یوزران یو. دا چې ورډ والا د ادارو والا مکتوبونه جوړوي، لیکنه کوي په ورډ کې کوي، دا ورډ چا ورته جوړ کړی دی؟ پروګرامر. اما د ادارې والا څوک دی؟ یوزر کمپیوټر ته ناست دی. دا چې په دریاب کې یو شی کنټرولوي دا هم د یو اپلیکیشن په واسطه کنټرولېږي. دغه نه کنټرولېږي چې په وینډوز کې ناست دی کنټرولوي، یا یو اپلیکیشن دی. هغه اپلیکیشن چا جوړ کړی دی؟ پروګرامر جوړ کړی دی. خو لیکن دا استفاده کوي چې دا څوک دی؟ دا یوزر دی. بلاخ ان شاء الله سر په خلاص شو. دا هغه څخه وروسته لانګویج سافټویر دی. لانګویج یا ژبنی سافټویر. دا بیا ولې ژبنی بولي؟ ژبنی داسې راځي لکه موږ چې جوړ کړی یا په پښتو وي. ژبنی سافټویر په دې خاطر سره سافټویر دا عبارت له هغه سافټویر څخه دی کوم چې د اپلیکیشن سافټویر د جوړولو په موخه استفاده کیږي. ورې دا چې نه بیا موږ اپلیکیشن سافټویر نشو جوړولی. پروګرامر ته اپلیکیشنونه جوړوي په لانګویج سافټویر کې جوړوي. لانګویج سافټویر څه دی؟ لانګویج سافټویر فرض کړه دلته زما سره یو دانه شته، لکه چیرې چې ډیسکټاپ اپلیکیشن ته راسي دا نیټبین ویني. د نیټبین په نامه هغه ډېر مشهوره دا و چې خصوصا په افغانستان کې استفاده کیږي. نیټبین دی. نیټبین هغه سافټویر دی چې بازیانې، ماشین حسابونه، د ټلیفون برنامې، د ډیسکټاپ د کمپیوټر برنامې دا بیخي د ډېره حده په دې کې جوړېږي.
سر به خلاصو دا خپل یو ژبنی یا لانګویج سافټویر دی او د هغه څخه وروسته ډېر مشهوره بیا موږ یو دنه اکلیپس هم لرو سیسلو اکلیپس د دې د جوړولو دپاره یا په دې کې چې موږ اپلیکیشنونه جوړوو بیا ژبو ته اړتیا ده چې موږ ژبې زده کړو ژبې لومړۍ ژبه چې ده هغه د CH په نامه ژبه موږ لرو CH سیسو دوهمه ژبه چې ده هغه C++ ژبه ده سیسلو او درېیمه ژبه چې ده ډېره مشهوره ژبه چې ده هغه جاوا ده جاوا چې د زده کړه په جاوا کې نو بیخي ډېر کار کېږي دا ساده ګیمونه واتساپ فیسبوک دا شیان مکمل کې جوړېږي سیسونه دا واتساپ دا فیسبوک دا خپله موږ یوزرانو چې استفاده کوو یې پروګرامر موږ ته جوړ کړي دي په کوم سافټویر کې جوړ کړي دي په لانګویج سافټویر نو لانګویج سافټویر د پروګرامر په واسطه د دغه پروګرامو د جوړولو په موخه استفاده کېږي سر خو انشاءالله په خلاص مشکل خو نشته په دې ځای صحیح شو دا هغه څخه وروسته موږ راځو وینډوز ته صحیح شو وینډوز څه دی ګوره وینډوز ښه په یاد ولرئ عبارت له هغه عملیاتي سیستم څخه دی عملیاتي صحیح شو عملیاتي سیستم څخه دی کوم چې کمپیوټر کار او فعالیت چمتو کوي یو خو موږ هلته سیستم سافټویر ووایي صحیح شو چې موږ وویله موږ دا هغه سافټویرونه دي کوم چې کمپیوټر کار او فعالیت چمتو کوي دا یوازې سافټویرونه دي ورډ هم کې شامل دي ایکسل هم کې شامل دي بازیان هم کې شامل دي واتساپ او فیسبوک هم کې شامل دي خو وینډوز کې دا شیان نه دي شامل وینډوز یوازې داسې به درته وایم کمپیوټر نه مه یادوئ وینډوز عبارت له هغه عملیاتي سیستم څخه دی کوم چې هارډویر کار او فعالیت چمتو کوي صحیح شو هارډویر د کمپیوټر هارډویر اوس نو ولې عملیاتي بولي عملیاتي په دې خاطر سره که ورډ راخلاصه دا یو عملیات که ورډ انسټاله دا یو عملیات که یو فیسبوک استفاده کوي دا یو عملیات ګوره عملیات پکې اجرا کوي بیخي تر حد تیر کارونه په وینډوز کې ترسره کېږي نو په دې خاطر دته عملیاتي سیستم ویل کېږي لیکن سیستم سافټویر عملیاتي نه دی هغه یو فیسبوک هم یو سافټویر دی هغه عملیات نس کولی واتساپ دغه دی عملیات نس کولی سر په خلاص ان شاء الله موږ په دې کورس کې ما اوله ورځ درته مال موږ وینډوز 8.1 وایو دا چې وینډوزونه ډېر دي په هغو پسې باندې موږ نه ګرځو او دوی په خپل مابینځ کې فرق سره لري په اپشنو کې فرق نه سره لري په د خپل انټرفیس کې فرق لري دلته به وینډوز 8 ویلي خو بل ځای چې ولاړ شې وینډوز 10 هغه ځای راخلاص کړه بل شی درته راوړي په سات باندې په خلاص شي سیسونه تی به خپل کمپیوټر کې وینډوز 8.1 انسټالوي ولې دا وایو دا تر ټولو اسانه ترين او بهترین وینډوز دی اسانه ترين او بهترین وینډوز دی سیسو ځکه چې زموږ ته اقتصادي وضعیتونه کمزوري دي بعض کسانو کمپیوټران ضعیف دي د بعض د زوروري دی هم په ضعیفو کې کار کوي او هم په ضعیفو زورور کې کار کوي په دواړو کې یو ډول کار کوي زموږ وینډوز 8.1 اوس نو یو څوک درته وایي یو وینډوز دی بل وینډو ته ښه په یاد ولرئ ګورئ یو یې په مابینځ کې فرق دی د دې در مابینځ فرق څه دی وینډوز او وینډوز تعریف مې درته وکړي وینډو دغه کلکین ته وینډو ویل کېږي خلاصه که وتړه سیسلو لیکن په کمپیوټر کې ښه په یاد ولرئ هغه انټرفیس چې یو پروګرام پکښې راخلاصېږي عبارت له وینډو څخه دی هغه انټرفیس سطح ته ویل کېږي دغه نوټ پټ ما راخلاص کړی دی ګوره لکه په وینډو داسې خلاصه که وتړه دا موډ راځي دا خپله یو انټرفیس دی او دې ته خپله یو وینډو ویل کېږي که زه راسم دا رن مینو راخلاصه کړم دا کوچنی رن مینو چې ما راخلاصه کړم دغه سیزلو دا هم یو چیز دی یو انټرفیس دی او په دې انټرفیس کې ما رن مینو راخلاصه کړې ده که چیرې زه راسم دلته ورډ راخلاص کړم سیزو چې ورډ راخلاص کړم انټر یې کړم او دلته د ورډ انټرفیس ماته راخلاصېږي دا ورډ خپله ځان ته یو چیز لري یوه وینډو لري دا د ورډ وینډو څه ګوره او دا مې د نوټ پاډ وینډو ده او دا بله مې د چیش وینډو ده د رن مینو وینډو چې ما راخلاصه کړه صرفا په خلاص انشاءالله په دې باندې د هغه څخه وروسته راځم بیا چې وایم بیا درته وایم وینډوز چې دی دا وینډوز 8.1 څخه بحث درته کوم دا موږ 3 ایډیشن لرو ایډیشن پیژنئ کتابونه کوم غټ کتابونه لیکلي و یا اول ایډیشن دوهم ایډیشن دریم ایډیشن دا معنا چې یار چې جوړ کړي ښه معلومات نه وکړي دوه واري څه معلومات کې اضافه کړل دا دوهم ایډیشن سر مخلاص دا وینډوز دغه چې دی وینډوز 8 چې دی دا 3 ایډیشن لري ښه په یاد ولرئ چې 3 ایډیشن اول چې دی لومړی د پرو ایډیشن په نامه و سره د پرو ایډیشن دا پرو ایډیشن څه موت ګوره موت خو نیمګړی
اول جوړ شو نو خلکو ته موت په لاس ورکړي تر څو خلک موت ته خورا لیواله دي سیسو ځکه کار موت کوي نو خلکو ته په لاس ورکړي د دې لپاره چې خلک ماته نیمګړتیاوې کړي راوباسي ځکه اصلاح کوم دوی خپله کمپنۍ مایکروسافټ خپله کمپنۍ مخ ته وړي سیسو دوهم ایډیشن یې بالا بیا د چیش په نامه راوستي د انټرپرایز ایډیشن په نامه راوستي انټرپرایز ایډیشن سیسو انټرپرایز ایډیشن او څلورم څه دی هغه بیا چې شو د پروفیشنل ایډیشن په نامه پروفیشنل ایډیشن صحیح شو لومړی فرو ایډیشن دی دریم انټرپرایز ایډیشن دی څلورم پروفیشنل ایډیشن دی پروخ مې درته ووایي انټرپرایز مود او پرا کامل وینډوز دی مود پرا کامل وینډوز دی سیسو همیشه په وینډوز اته شری یو په انټرپرایز ایډیشن څخه ګرځي سیسو کومې دا انسټال کوي هم خوند نه سي ځنه اخستلای او کومې دا انسټال کوي هم خوند نه سي ځنه اخستلای او تر ټولو بهترینه وینډوز د انټرپرایز ایډیشن دی سیسو دا ځکه به انټرنیټ مود دی انټرنیټ نه درسه غواړي کار یې کامل دی اپشنونه یې پوره دي نیمګړتیاوې نه لري او زموږ ستې دپاره دی دا بل څه دی د مسلکي کسانو دپاره دی دا تر زیاته حده انټرنیټ ته ضرورت لري زیات اپشنونه به یې نیمګړي کار به نه کوي خو ځکه د انټرنیټ ته کار کوي ځکه دا د مسلکي کسان انلاین په ډول کار پکښ کوي صحیح شو اوس نو یو وخت یو څوک درته راځي وایي زما وینډوز ډېر کمزوري کار کوي کمپیوټر صحیح شو لومړی کار دا دی چې ته راسه د وینډوز وګوره د کوم وینډوز انسټال کړی دی انټرپرایز دی پرو دی پروفیشنل دی که انټرپرایز و بیا را روان درسو کې زه مشکلات نور درته وایم چې دا مشکلات یې ورحلوي صحیح شو که انټرپرایز و خو ښه درشه په نورو مشکلاتو پسې وګرځئ که پرو بس مستقیم ورته دا وینډوز دې بدل کړه انټرپرایز ته یې واړوه ځکه دا نیمګړی دی که پروفیشنل ورته وروره دا واړوه دا انټرنیټ درڅه غواړي دا د مسلکي کسانو لپاره دا زموږ لپاره نه دی سر خو انشاءالله به خلاص نه مشکل نشته زموږ نظري درس به د هغه ځای صحیح شو د هغه څخه وروسته راځو عملي درس ته عملي درس کې لومړی موږ د چیش څخه بحث کوو د کمپیوټر د چلندولو څخه بحث کوو صحیح شو همیشه چې کمپیوټر موږ چلندوو د پاور باټن په نامه چلندېږي پاور باټن په نامه یو بټن لري دغه باندې چلندېږي بعضې کمپیوټران یې پر دغه ځای باندې لري بعضې پر دې ځای لري بعضې پر دې ځای لري بعضې پر دغه بغل لري صحیح شو خو یې ته به کومه بټن څخه ګرځي پاور بټن نوم نه لري فقط دغه بټن ویني دا اشاره څه لګېږي دا سپینه داسې ګردۍ خانه پر ګرځېدلې بعضې د په ژړ رنګ ګروپ کې لګېږي صحیح شو بعض د سپین رنګي بعض د شین رنګي په دا بټن څخه ګرځي ګردۍ دغه لیکه پر ګرځېدلې درونه خوله لري په خوله کې یو کوچنی غشي دا د پاور بټن په نامه ده صحیح شو کله چې مې چالان کوي د چلندېدو څخه وروسته موږ راځو پر دا ډیسکټاپ ته چې راورسېدې دلته به دا رسته کلیک کوي ګوره موږ دوه کلیکان لرو یو د دې خوا دی یو د دې خوا دی دا د دې خوا د رسته کلیک په نامه دی صحیح شو په کیبورډ کې د موس چې ونه لري دغه ټچ پاډ دی د موس وظیفه اجرا کوي لیکن دا د دې خوا د چپه کلیک دی د دې خوا د رسته کلیک دی صحیح شو د رسته کلیک او چپه کلیک کارونه چشته چپه کلیک په کمپیوټر کې یو ځل چې ووایې فقط یو شی درته انتخابوي فقط انتخاب کوي نور کار نه کوي و هلته اوړي په کمپیوټر کې اوړي یو او دوه ته اوړي یو چې دی که یو ته واړې بس په یو سره دی چش کوي دستي یو شی پلی کوي خو لیکن عادي ډول چې جوړي په عادي ډول په یو سره فقط انتخاب کوي نور یوه دنده نه درسره کوي کله چې ډبل کلیک پر ووایه بیا دی ورداخلیږي په ډبل کلیک یې دا معنا لري ټلیفونان خو انشاءالله ټول استفاده کړي لکه په ټلیفون کې د مابین بټن مابین بټن مې لیدلی چې د مطلقې پر شي باندې کښې کړی دی به راشروع وي صحیح شو او یو فولډر ته ورداخلیږي فلم ته ورداخلیږي منو ته ورداخلیږي بس ډبل کلیک یې دا معنا لري رسته کلیک بیا دا معنا لري لکه په ټلیفون کې چې دغه د دې خوا کونج بټن نه ده دا پر یو شي باندې ووایه دا هغه تنظیمات ته ورداخلیږي وویل یې ژور ارسال یې که کاپي یې که چیش یې که هغه ډیلیټ یې که دغه رسته کلیک چې دی عموما په کمپیوټر کې د دغه بټن معنا ورکوي سر کوم په خلاص انشاءالله کله چې کمپیوټر لومړی صفحې ته راغلی رسته کلیک به کوئ موږ لاندې څلورم اپشن په بعضو کې دریم اپشن دی په بعضو کې څلورم د ریفریش په نامه لرو دوی به لومړی دغه ریفریش درې څلور واره وهئ صحیح شولو د ریفریش شارټکټ یو اپلای ووهئ بیا په کیبورډ کې د F5 بټن ووهئ F5 بټن F5 دغه د سر بټن موږ لرو په کیبورډ کې دا د F1 څخه تر F12 پورې دې ته فنکشن بټن ویل کېږي فنکشن په دې خاطر فنکشن ورته ویل کېږي چې په هر ځای کې هر بټن جلا دنده اجرا کوي فنکشن خپله دندې ته ویل کېږي صحیح شولو دغه څخه وروسته چې دا 15 شپږ ور دی 5 وای نو کمپیوټر می تازه کیږي پروسس راپورته کوي او هغه تازه کوي صحیح شو د دې څخه وروسته موږ دلته دا صفحه لرو صحیح شو دا کومه صفحه ده دې صفحې ته درې نومونه ورکول شوي دي دا والپاپر هم ده ډیسکټاپ هم ده سکرین هم ده
ما کمپیوټران درته ویلي دوه ډوله یو ډیسکټاپ او یو چې شو لیپټاپ ډیسکټاپ مې درته ویلي چې او کمپیوټران دي نو په دې خاطر سره هغه کمپیوټر چې دی یوازې دا شی لري دې ته موږ ډیسکټاپ ویلی شو سیسو دا څه پیته سکرین سره د عمومي نوم دی دا سکرین سو وال پیپر دغه د نننۍ عکس چې دی تصویر چې دی دې ته وال پیپر ویل کېږي سر بخلاصو عکس دی دیوال یې درکړی دی وال دیوال پاپیر یې صفحه ده صحیح سره دیوال یې درکړی دی خدای دې وکړي چې توره صفحه سپینه صفحه تصویر پر درې هر څه چې کوي هغه ستا خوښه ده د دې څخه وروسته موږ پر ډیسکټاپ باندې چیز لرو آیکنز لرو آیکنز دا معنا چې آیکنونه دي که چیرې یوازې آیکن ووایه بیا چیز راځي یو دانه آیکن راځي موږ آیکنز لرو ګوره دا رقم لیکل کېږي آیکن یو دانه آیکنونه دا پر درو برخو ویشل سوي دي ښه ورته متوجه سئ سره یا به فایل یې څه شي فایل او یا به فولډر یې څه شي یا به شارټ کټ شی په یاد ولرئ فایل څه ته ویل کېږي د یو پروګرام تر ټولو کوچنی ترین برخې ته فایل ویل کېږي خلاص صحیح ولې ورډ څومره غټ پروګرام دی ورډ ډېر غټ پروګرام دی خلک یې په کلو سم نشي زده کولی چې مسلکي زده کوي خو زه په یو صفحه کې خپل نوم لیکم څو ځله دی دونه لیکم رفیع الله خلاص رایم دلته ږدم د ده تر هغه دونه غټ پروګرام کوچنی ترین برخه دغه زما یو نوم څه که نس دې ته بیا فایل ویل کېږي ګالري پیژنئ ډرایو پیژنئ دې ته څه ویل کېږي دغه ته ډرایوونه ویل کېږي په دې کې دا ډرایوونه راځي 300 جی بي ډرایو خو زه یو تصویر د راخم ټول ډکې په میلیونو تصویرونه پکښې کې یو تصویر راخم دلته ږدم لکه دا یو فلم چې مې راخستی دی سیزونه لیکن د دغه ټولو ډرایو هغه کوچنیترین برخه تشکیل کړه که نه دې ته یو فایل وویل سو دغه څخه وروسته فولډر لرم لکه دا سیزو فولډر چې دی فولډر یا دوسیه سیسو د پروګرامونو او فایلونو مجموعې ته څه ویل کېږي فولډر ویل کېږي موږ په دې کې پروګرامونه غورځولی شو فایلونه هم غورځولی شو صحیح شو د هغه څخه وروسته شارټ کټ لرم شارټ کټ معنا مختصر امر په لنډ ډول د یو پروګرام راخلاصولو ته څه ویل کېږي شارټ کټ ویل کېږي صحیح شوله لکه فرض کړه زه دلته چې لرم یو تصویر راوښیاست دا تصویر وینئ دا تصویر ډبل کلیک دا دی پر وکړئ ما ته راخلاص په ډبل کلیک کولو سره دی پر ډیسکټاپ باندې پروت دی پر ډیسکټاپ باندې ما پیدا کړئ او رسته کلیک پر وکړئ که چیرې زه راسم پر ده باندې رسته کلیک وکړم لاندې راشواسم دلته کریټ شارټ کټ وینئ ما شارټ کټ بحث درته کوم شارټ کټ چې کلیک پر وکړئ د ده څخه دا دی شارټ کټ جوړ دوستي دی یو ځای بل فکر د ساده فایل او د شارټ کټ تر مابین دوه توپیره موږ دلته لرو یو دا دی چې د شارټ کټ چې دی پر کونج دا غشی لري هر فایل چې پر کونج غشی ودرلودي معنا ته شارټ کټ او دا بل چې دی غشی نه لري بل چې که پر دې موږ رسته کلیک وکړو د رسته کلیک کولو څخه وروسته لاندې راشواسو کله چې لاندې راشواسو ولې پراپرټیز لري وینئ پراپرټیز چې کلیک وکړئ دلته موږ درې ټاپه لرو جنرال دی سکیورټي د ډیټیلز دی دا د ساده فایل دی صحیح لیکن که پر شارټ کټ باندې رسته کلیک وکړم دلته پراپرټیز ته راسم پراپرټیز باندې چفا کلیک وکړم دلته د شارټ کټ په نامه یو ټاپ موږ اضافه لرو صحیح لاندې راشواسي شارټ کټ کې وینئ دا بیا مفصل ویل کېږي اوس مثال درته کوم چې ولې په لنډ ډول پروګرام راخلاصولو ته شارټ کټ ویل کېږي اوس زه راځم د شارټ کټ کې دغه تصویر ته یو شارټ کټ جوړوم د کیبورډ څخه یا کنټرول یا الټ فرق نه لري هر شی انتخاب کړئ زموږ دغه کیبورډ دی ورته متوجه سئ دا کیبورډ دی په کیبورډ کې دا کنټرول دی دا سی ټي ار ال چې په لیکل دی دا مې ال ټي په لیکل دی دا الټ دی سیسو که کنټرول ونسي په دې ځای کې کوو درېږي که کنټرول ونسي که الټ ونسي فرق نه لري ګوره ما الټ ووایي هم هغه دی کنټرول الټ راوړي کنټرول ووم هم کنټرول الټ راوړي سیسو فرق نه لري د کیبورډ څخه زه یو شی ورته انتخابوم فرض کړه دوه ورته انتخابوم سیسو دا راځه چې شکه وکیک چې وکیک کوي و چې په کمپیوټر کې هر ځای ته یې دا نشته چې ولاړ په ډیسکټاپ دی یا تصویر دی چیرې یې دی فقط راسه کنټرول الټ دوه هغه تصویر به ماته اتومات راخلاص وینئ په لنډ ډول راخلاص که نو دغه ته څه ویل کېږي دې ته شارټ کټ ویل کېږي سر به خلاص انشاءالله بس دی دغونه